جنون مې دا خو کېږي په ټول کلي کې وګرځېدم یوه ښځینه ډاکټره مې پیدا نه کړه چې زما د لور تداوي وکړي د لور د ښار خوږېږي یو ښځینه ډاکټره دې پیدا تاسې ماته یو سوال پیدا شو وکړه پوښتنه دې وکړه تاسې په خپل کلي کې په خپل خور لور باندې تعلیم کوئ یاره څه کومه ټول خبره کې دا موږ لپاره د شرم خبره ده زموږ د پښتنو لپاره دا د شرم خبره ده چې خپله لور خور مکتب ته ولېږي دا ځکه چې زموږ پښتانه دا بده ګڼي چې لور خور یې مکتب ته لاړ شي د هغوی لپاره یو بېغیرتوب دی هغوی لپاره غیرت دا دی چې خپله لور خور مکتب ته ونه لېږي د کور کارونه پرې وکړي څوک دی چې خپله خور لور مکتب ته ولېږي او په هغه تعلیم وکړي خو دا مې دی چې ډاکټر ته ویسه او د هغه غاښ وباسي او د هغه په مخ باندې لاسونه وچ غیرت هغه نه دی موږ او تاسې پښتانه تل د یو غیرت لپاره په سرحاو غږونه کوو غیرت دا دی چې په خپلو خور لور باندې تعلیم وکړو تر څو د هغې نه یو ښځینه ډاکټره او لوړ شخصیتونه جوړ شي دا ستا د کور ودانې موږ خو پښتو پښتۍ را ماتې کړلې زما د معذر اخلاص که ستا د لور کور ودانې زه به دې نه بعد خپله لور او خور هم مکتب ته لېږم او نورو پښتنو ته به هم یم چې خپله خور لور مکتب ته ولېږي زما تر نه همدا تمه